یا سړی قمقلي بیکار کېږي یا سړی وکېري ښځه قمقلی چې دواړه وکېري ګوره بیا هم کار نه کېږي دواړه قمقلي نو بیا هم کور نه کېږي نو یو وکېر پکار یو قمقل سړی لاړی ګاونډي کې ښځې ته وویل بوډۍ ښځې ته زموږ کور کې میلمه راغلی ښځه م بیماره ده څه وله پاخه که هغه چې راتلو نو دا ښځه پاڅېده چې تا غلطي کړې ده خاوند میلمه دې دی کندو ته یا پیټۍ له ورتلله وړې ترې راخیستل نو هغې ته یو سړی ناست دی سپین ږیرې ښایسته ږیرې ته ویل څوک یې ویل ستا زما څه څه کوي ویل څه کې ویل د دې کاله برکت وړم هغه کاله ده دې کاله برکت وړم ما او تا په میلمه کې هم فرق کوو یو سړي که یو میلمه راغلی یو کلي ته سهار چې راووتو ټول کلي ته ښېرې کولې چا ورته ویل ولې ښېرې کوې بېګاله مې په داسې بړستن کې شپه کړې ده تیاره کرونا وه داسې وه چې برف کې ستوري کاره کېدل او خیرې خو دوه نیم انچې پروت تیاره کرونا وه بیماري ده نو زما ستا که چې له غوړ میلمه راشي بیا له د کوریا بړستن نه کمبل اخلو که نه د کوریا کمبل هغه له ښه دی که نه او چې داسې غریب چانده میلمه راشي مسافر نو بیا ول اخیره نه بړستن نه اخلو هغې نه بوی دی بوی هغه دی چې په ځان واچوله انشاءالله سهله به بیخي تا باندې کرونا راغلي